ساکشي دننه نشي تلای ځکه چې څوک به یې وپېژني او د هغې کارکوونکي په ځای باید یوه بله جلۍ لاړه شي. ویویکا ته له دفتر نه یوه تکړه جلۍ راوغواړه. سمه ده ښاغلیه. صبر وکړه، هېڅ ګټه نه لري ځکه تر څو چې هغه رارسېږي نو دا خراب میټایان به وخته دوکانونو ته رسېدلي وي او بیا زموږ کار هېڅ ګټه نه لري. ښاغلیه نو نن باید دا کار ترسره نه کړو ځکه چې زموږ یو کس هم دننه نشي تللی. ښاغلیه ایا زه تللی شمه؟ ته ښاغلیه تا راته ویلي و چې دلته رانشم مګر ښاغلیه اوس چې زه راغلی یم ځکه چې ګڼ شام لال به ما ونه پېژني ځکه کله چې هغه ما ته وکتل نو ښاغلی زما مخ داسې پټ و. ښاغلیه ما پرېږده چې دننه لاړه شم ځکه چې تا پخپله وویل چې نن دا عملیات ډېر اړین دی. ښاغلیه زه لاړه شم. سمه ده د ساکشي په ځای ته لاړه شه. ته دننه لاړ شه زر کوه او ته هم کمرې روښانه کړه او ته هم د مایک کار وکړه او ساکشي ته دفتر ته لاړ شه. تا به هرومرو څوک وپېژني او ته تیاره اوسه. ډېر ښه آفرین خورې بس همداسې سترګې ټیټوه او همداسې شرمېږه او خوښې جره چې هر څه درته ووایي که نه نو هېڅ ورته ځواب ورنکې او همداسې دې ساده ټیټ ونیسه او شرمېږه. سمه ده څه اخه واوره مونږ بیرته راځو تر هغه پورې که نه چې هغه کومه خبره ما درته کړې که نه هغه د ښې انګور خبرې هغه د ډرامې خبرې هغه ځان سره ووایه. زه بیرته راځم. ها راځه. چټکي ته څه فکر کوې په دې کارونو سره به خوښې جانه دا جلۍ خوښه کي؟ اوهو ولې به یې نه خوښوي؟ آخر دا هر څه ورته څوک زده کوي زه یې ورته زده کوم که نه. زه د بانډې کورنۍ د ټولو نه هوښیاره انګور. اوهو زما مطلب دی زموږ په شان هوښیار انګور ګڼې. ښه فکر وکړه چې د خوښې جانې دا جلۍ خوښه شوه نو په دې کې به زموږ څه ګټه وي؟ ګټه یې څه؟ اوهو چټکي ګټه زموږ ګټه اوهو تم که نه بړکې مغزه دې هېڅ کار نه کوي. ګوره که چیرې خوښې جانې دا جلۍ په رښتیا خوښه کړه که نه نو شپه او ورځ موږ چې په پخلنځي کې کار کوو که نه هغه ټول کار به په دې کوو او بیا به موږ د لیوره په ښځې باندې د خوښې جانې په څېر داسې حکم کوو داسې حکم دا جلۍ به شپه او ورځ همداسې کار کوي او موږ دواړه به تل له کاره بېغمه اوسو. اوهو واه چټکي دا خو ډېر ښه فکر دی. اوهو ولې مو مخکې دا فکر ونه کړ؟ که مو مخکې داسې فکر کړی وای که نه نو خوښې جانې به وخته خپله انګور کور ته راوستې وای او موږ به خپله نوکره. تبکې تیار یې؟ نه پوهېږم چې ته څنګه د دې کار لپاره تیار شوې. مېرمن ساکشي خو ډېره چالاکه وه مګر ته په لومړی ځل هغه هم د شملال غوندې یو خطرناکه انسان دکان ته ځې ته خو یې کولی شي که نه؟ هو ښاغلیه زه پوره هڅه کوم او کیدای شي په دې کار سره دروغ نه د خپلو غلطیو بخښنه مو غواړم. دا چې تاسې سره مرسته نشم کوی زما زړه ډېر خفه دی. زه ډېره بخښنه غواړم. هېڅ خبره نه ده. ښه چارې به لرئ. نو ملګرو ټول تیار یې؟ تیاره ده؟ سمه ده. تبکي او ما خو خپل ځان له دې ځای وژغوره مګر تا چې خپله خطر په غاړه واخیسته وبه یې ګورم چې ته څنګه خپل ځان ژغورې. د دې له طریقه به تاسو سره خبرې کوم. تبکي کومه ستونزه خو نشته که نه؟ مطلب یې که ته ډارېږې نو موږ به دا کار نه کوو. نه ښاغلیه زه یې کوم. ډېر ښه. هسې تبکي ته یوازې نه یې ته دننه هرومرو یوازې ځې
مګر ته بیخي یوازې نه یې بلکې دا کامره به له تا سره وي او بل دا هر څه چې هلته کېږي د دې کامرې له طریقه به ستا سترګې ما ګوري نو زما غږ او ستا حوصله ښه چارې خوان خو د خدای لوی نعمت مورجانې دا چې زما په قسمت کې هغه هلک وي بیا خو به زه د نړۍ تر ټولو بختوره نجلۍ اوسم چې زه د هغه د کورنۍ د هر یو غړي عزت وکړم دا خو زما د ژوند تر ټولو لویه هیله ده اوهو واه 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 ته ډېره هوښیاره یې خوښې جانې دا نجلۍ څنګه ده ښه ده که نه اوه ښه ده ډېره ښه ده بیخي د شهزادګۍ په څېر خوښې جانې کلیور جان مې ووایي چې ورځ ده نو دا به ووایي چې ورځ ده او که ووایي چې شپه ده نو دا به مو ووایي چې شپه ده دا ډېره ښه نجلۍ ده نو خوښې جانې فکر وکړو چې دا نجلۍ مو خوښه شوه که نه نو کورنۍ به یې هم راوغواړو که نه خپل کور ته دې لاړه شه هغه څومره ښه نجلۍ وه او ولې دې هغه کور ته ولېږله هو خوښې جانې ډېره ښه نجلۍ وه بیخي زموږ په څېر ساده او هوښیاره زه د خپل دروف زوی لپاره کم عقله نجلۍ نه غواړم اوهو همدا خو وایم ما غوښتل چې بړکي ته هم دا خبره وکړم مګر د دې مغزه خو هېڅ نه خلاصېږي اوس دا پوهه که زه ځم چې درته خوندور چای دام کړم هېلداره ته چای چېرته تښتې نه خوښې جانې داسې هېڅ خبره هم نه ده ښه دا ووایه چې ستاسې ترمنځ چا دا نجلۍ راوستې وه چټکي اوه مطلب چې تاسې دواړو یو ځای دا کار کړی ډېره ښه خبره ده کله چې یو ځای کار کوئ که نه نو کار زر خلاصېږي هو که نه خوښې جانې زه خو چټکي ته تل همدا خبره کوم راځه چټکي موږ به د لیور جان لپاره یوه بله نجلۍ پیدا کړو راځه صبر وکئ لومړی خو ځان په دې پوه کوئ چې زه د خپل دروف زوی لپاره کومه نجلۍ خوښوم هغه باید څه رقم اوسي اوهو خوښې جانې ووایئ که نه د هغې لپاره تاسې باید لږ تمثیل وکئ تمثیل څه هو تر څو چې خپله یې ونه کوي نو څنګه به پوه شئ چې نجلۍ باید څه رقم اوسي اوهو بیخي سمه خبره اوهو خوښې جانې ته بیخي سمه خبره اوهو دا خو وایم اوس نو لږ د ناوې په څېر ناز وکړه چټکي راشه لږ ناز وکړه زه که هو راځه که نه خوښې جانې زه اوهو که نازونه ونه کړي نو څنګه به پوه شي هله نظر کوه آفرین آفرین بالکل همداسې واه ښه نو دا موبایل واخله ویډیو ورته ثبته کړه مګر خوښې جانې ویډیو ولې تاسې دومره ښکلې ښکلې تمثیل کوئ زه یې ویډیو ورته ثبته نه کړم ښه یوه شیبه دا واخله خوښې جانې آفرین اوس ته که نه لږه نڅا راته وکړه دنګور مې نڅا باید زده وي که نه هله نو اوهو زه هو بیخي د فلم نجلۍ په څېر ښکارې نڅا نه کوې بړکې نڅا وکړه نجلۍ په څېر همدا اوس درته نڅا کوم آفرین اوس دې زما د زړه خبره وکړه ډېر ښه آفرین ډېر ښه چټکي ته اوس ورته یوه سندره ووایه دنګور غږ مې باید ښه وي که نه چې سندره ووایي هله نو ووایه ها هو چټکي سندره ووایه خوښې جانې سندره زه نو د یوې شېبې لپاره نه اوهو ټوله ورځ ځان سره سندرې وایې اوس یې ووایه که نه ستا له نوم نه زه قربان آیا قربان ستا له نوم نه زه قربان شمه بس ته چې نغمه خبره نشي ډېر ښه اوس لکه نه په ناز ذره راته همدلته وګرځه لکه څنګه چې ناوې ګرځي په ناز قدم ږدي ډېر ښه په خدای چې ډېر خوند یې وکړ ښه نو خوښې جانې موږ دواړه څنګه تمثیل وکړ اوس چې
دا ویډیو مې ثبت کړې که نه دا تاسې دواړه شپه او ورځ وګورئ او ځان ورباندې پوه کړئ چې تاسې دواړه څومره کم عقلي یئ او یوه خبره په خلاصو غوږونو واورئ زه مې د خپل دروف لپاره ښکلې هوښیاره او د ښې کورنۍ نجلۍ غواړم چې زما دروف درکي او هڅه وکړي چې د هغه نیمګړتیاوې له منځه یوسي زه داسې نجلۍ نه غواړم چې په خولو کې اور وګرځوي تاسې پوه شوئ هغه نجلۍ غواړم چې دروف سره اوږه په اوږه یو ځای ودرېږي ښاغلی د هغې غوږۍ لوېدلې ده هی طبکي اوس هله غوږ نه هغه غوږۍ لوېدلې ده هغه په غوږ کې سمه کېده خیر یوسې ښاغلیه ښاغلی دې چاته ویلې هغه مې تاسې ته وویل نور چاته او مننه دې ولې وکړه هغه د دې لپاره چې تاسو د دومره لوی دوکان ساتنه کوئ نو ځکه مې مننه وکړه ښه خبرې دې وکړه آفرین یوه شیبه ته خو مې مخکې نه وې لیدلې که نه طبکي ورته ووایه پخوانی کارکوونکې ناروغه ده د دې لپاره راغلی یم هو زه خدمتګاره یم هغه چې هره ورځ راځي هغه ناروغه شوې ده نو هغې زه رالیږلې یم سمه ده لاړه شه طبکي ته څه فکر کوې هېڅ هم نه ښاغلیه تل ما ته د زما د ژبې د بندېدو له امله ستونزه پیدا کېږي خو نن په لومړي ځل د همدې ژبې بندېدو له امله له ستونزې وژغورل شو هم مخکې لاړه شه سمه ده ښاغلیه لاره نه وینې که څنګه هلاشه دلته راشه ها وروره دا راغلم نور څومره وخت نیسي بس همدا اوس خلاصېږي شربت او نشهیي توکې دواړه تیار دي همدا اوس یې ګډوم وروره لږ زر کوه ماده هغه ملایي خو راکه وروره زر کوئ ورونو زر کوئ طبکي مخکې لاړه شه نږدې شه هغه ټول ځای کمره کې راوله درته مې ویلی که نه چې مخکې لاړه شه نه ښاغلیه زه یې نشم کولی زه بېرته درځم
سمه ده بیرته راشه دا عملیات هیر کا هیر کا چې په دې زهرجنو میټایانو بعد څومره خلک ناروغ شي هر څه هیر کا یوازې 2 دقیقې خپل سترګې بندې کا أنا خاغلية زي نشب كابلة تبکي په ما باور ولره سترګې دې بندې کا او هغه مخ دې په یاد کا د کومې لپاره چې ته له اګرانه دلته راغلی هغه ټول خلک په یاد کا چې ستا په پرمختګ خوشحاله کیږي او هغه ټول خلک چې هغوی هیڅ کله نه غوښتل چې ته پرمختګ وکړې زه داسې توتله جلۍ سره واده نه کوم زم د دې سره توتله شوی یم زما زوی واده کوي دا یې خو یې نه کوي یو ځل یې وویل چې جلۍ نه خوښېږي نو نه یې خوښېږي څه شوي دي چا کړي دي د اوس لپاره دا خبرې کړې بس دومره فکر وکړه هر څه چې کېږي د انسان په خیر وي لورې داسې فکر وکړه چې خدای پاک تا ته په سم وخت کې دا موقع په لاس درکړي سامة خاغلية زي كابوما خدایا ادوی خلو اشو دو سره نشئی تو کی گڑا بھی تبکي د شا کول لپاره مې څه پکارو هغه ترلاسه کړ اوس ته زر له هغه ځای راوځه موږ ټول درته د باندې پته وایو جلۍ نو تخکته د څه لپاره راغلې ګران شملال تبکي سره اوس به څه کېږي تبکي مه ډارېږه تم د تا ما خبره وکړه چې ته یوه کار کوونکی یې هله نو بیړه وکړه تبکي هغه ته ووایه که نه ورته ووایه چې ته یوه کار کوونکی ځواب راکړه زه دلته جارو کولو لپاره راغلی یم خدمتګاره یم خدمتګاره ځه لاړه شه صبر وکړه خدمتګاره او دومره جګې څپلۍ دې پخو کړي ووایه ووایه چې ته څوک یې زر ووایه که نه ګونګی که څنګه تبکي هغه ته ووایه تا چې مخکې کوم چېرته کار کوو که نه د هغه ځای سختنې تا ته خپلې څپلۍ درکړې تبکي ته چا رالېږلې بله تبکي ته زبا غږ اورې تبکي ته چا رالېږلې زر که ووایه تبکي تا اورې چې زه درته څه وایم تبکي فکر کوم چې ستونزه په انټرن کې ده ما ته خو غږ راځي که نه مګر کېدای شي چې تبکي زما غږ ونه اوري څه مې درته ویلې ځواب راکړه